خدي وکړو یېرېږه خیر سره وکړو مرګ پورې مه یېروه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په منبر یې ورځ دا خبره وکړه په منبر ښه ژوند په دې اخرنۍ برخه کې په منبر ولاړو د ښو بدله سی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې زده کړه هل جزاء الاحسان الا الاحسان په منبر ولاړو وی موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ ورسره هم کړي دي موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ جواب ورکړی خو دا ابو قحافه زوی چې موږ سره کوم ښه کړي دي ابوبکر صدیق یې دی د دې موږ جواب نه دی کړی یعنې هغې موږ څه بدله نشي ورکولی الله به یې ورکوي دا اوس د یو سړي ښه یادول په کوم ځای کې په منبر باندې دې ته وایي د ښو جواب ابوبکر صدیق چې کوم ښه کړي د پیغمبر سره دا ډېر دي که پیغمبر چې کوم کړي دا ډېر دي پیغمبر چې کوم کړي دی هغه ډېر دي که پیغمبر نه وی او دا دین نه وی ابوبکر به نه وی که پیغمبر نه وی دا دین نه وی الله نه وی غوښتلی نن به ابوبکر صدیق رضی الله عنه موږ پېژندی هم نه چې څوک دی د قریشو یو کس دنیا د قریشو خلک مړه شوي دي موږ پېژنو نه خو بیا هم د اوچت انسان ته وګوره ښه د هغه یادوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی بل طرف ته هم دروند انسان ناست دی نو چې هغه دا خبره واورېده نو سترګو کې اوښکې راغلې د سر یې ټیټ نیولی یا رسول الله موږ څه کړي دي دا د درنو خبرې دي دا مجلس ټول د درنو دی دا مجلس دی د درنو او سپک انسان بې ادبه انسان چې تربیت دروند نه یې شوی اخلاق نه پیژني دین نه پیژني درونوالی نه پیژني د هغه د عادتي که چا سره ښه وکړو په شرمونو یې وشرموي او که چا ورسره ښه وکړو هسې پیشو د الله د رضا لپاره منګک نه وجني دا هم مونږ کې څه مطلب د رسپک سړي خبره چې کله دا خبره واورېده پوه شي دا سړی دا نه دی ښه دې چې چا سره ښه وکړي نو په مخه به یادوي او په مخه به یې راچي او هغه داسې چې شي وو هغه څه چې درغلی وم هغه بیا چې تا ووي هغه بیا چې داسې وو او بیا ملګرو ته بیا ټول او غریب یعنې غریب توبهګار کېږي او چې یا الله ده ته ما ولي وی چې ما سره ښه وکړه ما سره منډه ووه ولې مې وی ده ته نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت دی چې د ښو په بدله کې ښه کوي او د بدو په بدله کې هم ښه کوي بد د سره چا وکړو ته ښه کوه او دا راته یقیني خبره کوم چې ستا دا ښه به یو ورځ په هغه د هغه په دې بدو باندې ضرور شي کېدای شي ټیم پکې ولګي ولا یو ورځ به دې ومني قسم پرې زه خورم یو ورځ به دې ومني او دا خلک به مو وایي چې یاره پلانی په حق او دا ښه سړی دی دا مسلمان سړی دی کېدای شي هغه وخت کې ته لږ کمزوری ښکاره شي او خلک تا پسې بدې ردې ووایي هر څه دې وشي هېڅ خبره نه ده یو خو ته ګوره د الله په نیز دروند شو او دا زموږ اولنی او اخرنی مقصد دی چې موږ د الله په نیز درانه شو که د انسانانو ته درانه هم نشو څه پروا هم نشته خو دا هم یاده که حدیث کې راځي چې څوک د الله رضا لټوي او خلک خفه کړي نو الله تیم راضي شي او دا خلک تیم الله یې راضي کړي نو دا خلک به دنه هم بیا راضي شي او صفت به دې کوي نو په ځان کې د اوچت صفت دننه راولئ